سلامونه قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ ما د یو مور ویډیو شیر کړی و، نو څو ورونه ورته مرسته رالېږلی ده، خو متاسفانه چې هغه مورکۍ ته اجازه کورنۍ ورنه کړي، نو ما ته وویل د هغې ویډیو لرې کړه، یعنې د فیسبوک نه، خو هغه نه کېده. ما ته ویل موږ د هغې مرسته نه اخلو. نو د هغې کورنۍ پر ځای دغه مورکۍ ته مې دغه راوړو، دغه مرستې کوم ورونه چې کړي دي. دغه مور هم کونډه ده، نو د دې حال له تاسو سره شریکوله موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې مورې، ښه یې؟ څنګه دي ژوند زندګي څنګه تېروئ؟ زویه رقیب شهیده، نه څوک هم نه لرم، د خدای لاره زوی نه لرم، پوره نه لرم. وږی ته ډېر یتیمان مې ناست دي، وږی یو کور نه دومره ډوډۍ راځي، د بل کور نه ډوډۍ راځي، هغه خوري زویه. هېڅ شی نه لرم، د خدای لاره دیوال نه لرم. د شپې کې د لمر کېږي، هغه ګوډه کې ناست یم غلی، او تمامه شپه مې دا سپینه ډارېږي، کور ته ننوځي. وږی تږی ناست دی، د یو کور نه دومره ډوډۍ راشي هغه وخورو، د بل کور نه ډوډۍ راشي چې رانه شي وږی څه به لري. د خدای لاره هېڅ شی نه لرم. خیر ده مور جانې، مه ژاړه. زویه موږ باندې دا شپه کاله اته کاله شو چې موږ باندې داسې قیامت تېر شو. خیر ده مورې، مه ژاړه. دا تمامه شپه د وږي نه مګر د خوب راته نه راځي. یتیمان مې د وږي نه مړه شو، خو خپله وږی څنګه ناسته یم، پیسې نه لرم چې دوا واخلي، د اوړه واخلي، هېڅ شی نه لرم، د خدای نه ده. د هغه د ستاسو نصیب پکې و، ما خو بل کورنۍ ته راوړی و، خو ستاسو په نصیب و نو تاسو ته مې راوړو. دا کومک چې څوک کوي هغو سره هم الله ښه وکړي، تاسو سره هم خدای ښه وکړي، چې موږ سره تاسو کومک وکړو، خدای پاک تاسو سره وکړي، او چا چې لېږلی ده هغو سره هم خدای کومک وکړي. دغه والې 19,000 او 4,000 دغه مواد تاسو ته راوړه، او 15,000 یې دا واخلئ. خدای د هغو خیرات هم قبول تاسو کړي. پیسې وشمارئ. ژوند مې په سور اور دی وي، خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي، خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي، خو مور دی وي. زه باید د قدم خاورې رانج کړم، خاورې رانج کړما، ما سارا په شرط دی وي، په شور دی وي، ما سارا په شرط دی وي، په شور دی وي. 100 روپۍ دي. 15,000 دا هماغه ورور دی چې 19,000 لېږلی و، 4,000 دغه سودا شو. خدای ورسره ښه وکړي، تاسو سره هم خدای ښه وکړي، چې موږ سره دومره کومک وکړي، هغو سره هم خدای کومک وکړي. دغه یو ورور د امریکا نه لېږلی دی، 6,500 روپۍ دي. دغه بل ورور د ترکیې نه لېږلی دی، 2,400 روپۍ دي. دغه مو شمارئ. مورجانې دا واله 10,000 کلدارې دي، دا یو ورور د دوبۍ نه رالېږلی دی. خدای ورسره ښه وکړي، چې موږ سره کومک کړی، زموږ یتیمانو سره کومک کړی، خدای هغو سره کومک وکړي. موږ سره چا کومک کړی ده، خدای پاک هغو سره ښه وکړي. دا دومره کم ډوډۍ د کلي نه راځي، یا الله د هغو سره هم ښه وکړي، تاسو سره هم خدای پاک ښه وکړي، یا الله هغو سره ښه وکړي، الله تاسو سره هم ښه وکړي. موږ خو د وږي نه مړه شو، یو یتیمان مې د وږي نه مړه شو، احتیاج مو وکړ، د کلي نه موږ ته دومره ډوډۍ راتله. خدای پاک ورسره ښه وکړي. زړه زما د ټول جهان تور دی وي. یا الله هغو سره خدای ښه وکړي چې موږ ته لېږلی ده، تاسو سره خدای ښه وکړي چې په دې باران کې تاسو په ګیان کې راغلی،
په دې چکرو کې راغلي تاسو سره خدای ښه وکړي هغو د هغو خیرات خدای قبوله کړي پاک پروردګار هغو ته زیات ورکړي چې موږ سره دومره کومک کړی زموږ یتیمانو سره زموږ کونډې سره چې دومره کومک کوي خدای ورسره ښه وکړي خدای ورسره کومک وکړي خدای پاک خوشحال لري د هغې وروڼو څخه نړۍ مننه کومه چې له دغه مورکۍ سره مرسته وکړو خو بیا هم بخښنه غواړم چې دا خو هغه بل مورکۍ ته لېږلی و خو هغې سره ونه شو دغه ویډیو نو دغه مورکۍ کونډه و او د دې ویډیو مې کړی هم نه و خو دغه مرسته مې دې ته راوړه ځکه چې دغه ډېر زیات ضرورت لري هېڅ څوک هم نه لري یوازې کور کې دی نو دغه مواد او دغه پیسې مې راوړو تر څو خپل ژوند سهي کړي ځکه زامن یې نشته چې کاروبار ورته جوړ کړي نو هیله کوم هیوادوالو چې تاسو هم د دغه بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ ځکه چې ژمی دی یخنین دی او داسې ډېر کونډې دي چې مرستې ته اړتیا لري نو تاسو هم په دغه پروسه کې موږ سره لاس یو کړئ که چېرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 99 200 څخه مننه